اولینی قرآن چې چاپ سو په کاغذ کې او چاپ سو په دې نوي آلاتو باندې په سان پټرزبورګ کې په روسیه کې اول قرآن چاپ سوی. مسلمانانو اولینی قرآن چې چاپ کړی چې دا اوس موږ سره کم قرآنونه دي دا خو چاپي قرآنونه دي په دې نوي آلاتو باندې. اول قرآن چې چاپ سو بیا چیرته چاپ سوی؟ په سان پټرزبورګ کې. دا اولینی مصحف چې بیا مسلمانانو چاپ که په روسیه کې اولینی قرآن چاپ سوی ده. الله دې مسلمانانو باندې رحم وکي. تل مسلمانانو قرآن داسې جامع کتاب دا تقاضا د دې کوي چې مسلمانان باید په ټولو علومو کې تر نورو مخکې وي. خو نن مسلمانان په ټولو علومو کې تر هر چا شاته پاتې دي. دغسې ده که نه طالبانو؟ مونږ ته د شرم خبره نه ده چې قرآن مو په روسیه کې چاپ سو. ولې مونږ څه بلا وهلي ولو چې دا آلات یې مو جوړې کړې وای. نو غم دا نه که نه چې مونږ بعضې مولیان تر اوسه پورې دې علومو ته وایي دا مباح دي. نو چې یو سړی یو علومو ته د مباحو په سترګه باندې ګوري نو هغه به زده څه وخت کي. منطق یې مونږ ته فرض کړي ول صیانت ذهن عن الخطا فی الفکر، هغه سړی اسمان ته خیزي منطق. او دا نور علوم یې مونږ ته مباح کړي ول. نو نن په ټولو شیانو کې مونږ تر هر چا نه شاته پاتې یو. ټوپک مو پردی ده، مرمۍ مو پردی ده، چشمه کې مونږ خپله نسو جوړوی، کامره نسو جوړوی، لاسپیکر نسو جوړوی، موبایل نسو جوړولی. د انټرنیټي څومره شبکات دي دې کې مونږ لاسرسی نه لرو. نن واټساپ پردی ده. دا څومره طالبان چې دلته ناست یې ټول واټساپ کاروي، د دې ګټه چاته ورځي؟ د واټساپ کمپنۍ ته. فیسبوک کاروي، هر یوه بلا. تر اوسه مسلمانان داسې یو اجتماعي شبکه نه لري. څه بلا ولي مسلمانان؟ قرآن خو یو حاوي کتاب ده له ټولو علومو. موږ مسلمانانو باندې څه سوي دي؟ تسبیح موږ نسو جوړوی، دا هم په چین کې جوړي دي. بیخي والا چې موږ حیران سو دې ته. طالبانو په دې زمانه کې چې موږ نن اوسیږو باید موږ ځانونه ووزنو. علم نه موږ دومره شاته پاتې یو. او کم ملیان چې بیا د دې خبرې ورته کوي چې طالبانو ورونو لږ د نورو علومو سره اشنا سئ او باید موږ په دې نورو علومو کې پرمختګ وکړو. بیا وی دا ملیان دیموکراتان غوندې دي. موږ د نورو علومو سره څه کار ده؟ موږ باید قاضي زده کړو. او قاضي چې موږ زده کړو بیا موږ اسمان ته انشاءالله خیزوي، جنت ته به موږ نه باسي. الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي.